دغه ساده د وینې ټیسټ په ډیر ژر د ګڼو کسانو ژوند وژغوري. د سرطان ډاکټر چې جوړ کړی دی راښکاره کوي دا د کیموتراپي ناروغانو ته وایي که هغوی په کومې بلې ساري ناروغۍ اخته کیږي چې آیا ژوند به یې په خطر کې وي. دم ګړی د همدې ټیسټ لپاره باید روغتون ته ولاړ شئ، خو له دغې نوې آلې سره به همدا ځواب په کور کې ترلاسه کړئ. کله چې په روغتون کې پر دنده وم لیدل به مې هره ورځ د سرطان ناروغان راځي. د داسې څه لپاره چې اړتیا یې نه وه روغتون ته راشي، نو دغه نظریه له هغه ځایه راته پیدا شوه. دلته یې ګورئ چې په دې ټیسټ کې څه ښکاري. دغه رنګه ټکي د نیوټروفیلز په نوم حجرې دي. دوی له ساري ناروغیو سره جنګیږي، خو د کیموتراپي پر وخت یې شمیر په خطرناک ډول راښکته کیږي. که د ناروغانو تبه شي دوی روغتون ته ورځي، هلته یې حالت کتل کیږي او ډیر زورور انټي بایوټکس د احتیاط لپاره ورکول کیږي او بیا یې پایلې ته انتظار وي. خو روغتون ته تر نیمایي ډیرو ناروغانو چې په کال کې شاوخوا 50,000 کیږي تللو ته اړتیا نشته. په کور کې یو ساده ټیسټ کولی شي تاسو ته ښکاره کړي چې روغتون ته د تللو اړتیا لرئ که نه. بالاخره به یوازې په بریتانیا کې د سلګونو کسانو ژوند وژغورل شي، ځکه موږ به وتوانیږو له هغو ناروغانو سره چې بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري کومک وکړو. هغوی ته څومره ژر چې کېدای شي انټي بایوټکس ورکړو. دا د ناروغانو پر ژوند هم ګټور اغېز کوي، ځکه هغوی به روغتون ته بې اړتیا نه راځي. The science on this is not easy. د دې تر شا ساينس اسانه نه دی. دوی هڅه کوي په دې کچه ټکنالوژي چې ګرانه ده او په لابراتوار کې کاریږي په داسې شي کې ځای کړي لکه دغه یو. Hi Helen. Hello, nice in front of د دې لپاره چې پوه شي ټیسټ اسانه دی که نه، دوی د سرطان له یوې پخوانۍ ناروغي هیلن د مشورې غوښتنه وکړه. دا به د ډیرو اندېښنو مخه ونیسي. آیا زه مې حرارت سم ګورم؟ آیا بل کس ته زحمت ورکړم؟ روغتون ته ولاړه سم که نه؟ دا به کار ډیر اسانه کړي چې یو ساده ټیسټ وکړئ او ځای پر ځای یې پایله وکتلی سئ چې زه جوړه یم او کور پته کېدلی سم. خپل حالت څارلی سئ چې روغتون ته باید ولاړ سئ، طبي مرسته ترلاسه کړئ او که یې اړتیا نسته. دوی هیله لري دغه آله به راتلونکی کال د کیمبرج په اډن بروکس روغتون کې وازمویل شي.